داسې ښکاري په وفا مې بدګمان شوې، داسې ښکاري په وفا مې بدګمان شوې چې په خپلو ستمونو پښیمان شوې. اوس مې غم کندې خوښي باندې بدل شي، اوس مې غم کندې خوښي باندې بدل شي، غمجني باندې مې ته چې پریشان شوې. اوس به هر سړی یقین ستا په کرم کړي، اوس به هر سړی یقین ستا په کرم کړي. ما په شان په ګناهګار چې مهربان شوې، او په عام ژوند کې چې اقبال وي ډېر دانا وي، په عام ژوند کې چې اقبال وي ډېر دانا وي، چې په مینه کې بهلول جوړ شوې نادان شوې. ډېرو ګرانو د تراب نیوز کتونکو هیله لرم چې روغ جوړ به یو او ژوند به مو له خوشحالیو سره سر وي. کتونکو نن یو وارې بیا له موږ سره د پښتو د ادب یو لوی نام محترم اقبال بهلول مروت صاحب په حجرې ته راغلی یو، له هغه سره ناست یو رسره په څنګ چې د لکي مروت بلکې د جنوبي د اضلاع د فن د موسیقۍ د دنیا هغه ستوري چې هر چا د دو اوازونه له یو ډېر وخت نه د کیسټو په ذریعه سره بیا په میداني پروګرامونو چې د دو اوازونه اورېدلي دي کتلي هغه چهرې دي چې هر چا کتلي لیدلي دي. نو نن راسره په څنګ چې استادان هم ناست دي. د تاسو موږ دا مرکه به له عامو نورو روایتي مرکو نه نن جلا وي، ځکه چې له بهلول صاحب سره د موږ یو مرکه مخکې سلې ده، هغه تاسو ټولو ملګرو ډېر په مینه محبت سره کتلې ده، او بار بار به ډېرو ملګرو دا ویله چې تاسو یو وارې بیا له محترم اقبال بهلول صاحب سره یو مرکه جوړه کړو، له هغه سره یو ناستی وکړو. نو نن د اقبال بهلول صاحب د په ژوند باندې، په د زندګي باندې، د ده په شاعري باندې خبرې به کوو. دا مرکه به په دوه برخو چې مشتمله یې، ولې چې لږکې تفصیل سره چې اوسي چې د اقبال صاحب د زندګي مختلف اړخونه چې تاسو له محترم اقبال بهلول صاحب نه د ده په ژبې باندې تاسو وارو چې کوم سوالونه کوشش وکړو چې کوم سوالونه د عامو مینوالو د عام عوام پبلیک ورته ووایي، د هغو په ذهن چې کوم سوالونه له بهلول صاحب سره تړلي دي کوشش وکړو چې هغه له بهلول صاحب نه پوښتنې وکړو. له هر څه نه مخکې بهلول صاحب ډېره مننه او ډېره شکریه چې تراب نیوز ته د ټیم راکړلی. بهلول صاحب اکثرو مشرانو شاعرانو په تعارف د تاسو چونکې سلی ده د پیدایش نیټې اکثرو موږ شاعرانو مشرانو چې اختلاف وي سره، که موږ کتونکو ته په خپلې خولې باندې تاسو چې کوم تاریخ پیدایش نیټه ده هغه له موږ ملګرو سره شریک کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه عاجز بهلول له خپل طرف نه او د محفل ناست ګلو طرف نه خپلو مینوالو ته په دلو دلو سلامونه وایم. هغه نه بعده د تراب نیوز چینل زه شکریه ادا کوم چې یو ځل بیا ما ته د خپلو مینوالو سره د ملاقات موقع په لاس راکړه او زه خپلو مینوالو ته مخامخ کړم. تاسو اول سوال دا وکړو چې تاسو د تاریخ پیدایش، ما چې کوم تاریخ پیدایش ته 1/1/1966 ته، او مطلب دا ده چې په کلي سکخیل چې حاجي محبوب الله خان مې والد صاحب نوم ده پیدا سوی. تعلیمي زده کړې مو بهلول صاحب چوره کړي دي؟ تعلیمي زده کړې خو نصیرګله میټرک مې له خپل کلي سکخیل نه کړی ده، ګورنمنټ های سکول سکخیل نه. FSC چې بیا لاړو غزني خیل چې موږ خدای بخښلی پروفیسر رحمت الله در چې زما ماما و او هلته موږ ورور هم و، نو ما هغه نسبت سره لاړم غزني خیل کالج ته
اف ام غزنی خیلو کالج وکړه بی ام لکی مروت کالج نه ډیګری پوسټ ګریجویټ کالج نه وکړه او نه بعد به لاړو کراچۍ ته هلته مې ام وکړه بیا مې ال ال بي وکړه نو ما ته ظاهري تعلیم تر ام ال ال بي پورې حاصل کړه شاعري ته څرنګه رالو کوم وخت نه تاسو ته دا پته ولګېدله چې ما چې د ما په خمیر چې یو شاعر موجود ده شاعري ته په کوم وخت باندې رالو شاعري زده کړې مو له چا نه وکړلې څرنګه تاسو ویله چې رحمت الله در صاحب د ما ماماو د تا په شاعري چې د رحمت الله در صاحب با حیثیت ماما چور لاس و کوم وخت نه شاعري ته رالو داسې د توراب صاحب چې شاعري خو زه بار بار دا یوه خبره کوم او ټول په دې باندې متفق دي چې شاعري و عطیه خداوندي ده ګاډ ګفټډ شاعر ده که نه چې کوم اوریجنل فطرتي شاعران هغه شاعري استعداد لاشعوري طور چې هغه موجود دي خو شاعري ته د باقاعده آغاز یا د شاعري کوم الهامي کیفیتونه دي هغه وخت په وخت سره مطلب دا د ظلامو پرمختګ کوي تاسو ته پته ده چې پروفیسور رحمت الله در صاحب د ما ماماو او ماما سره موږ داسې له ماما سره مو داسې تعلق داسې مینه محبت لکه خپل والد مبارک سره که نه نو موږ یو ورور حاجي کریم خان صاحب چې صاغر تخلص استعمالوي تاسو ته پته ده هغه بل د در صاحب بچی و احسان الله نایاب تخلص پی کولو او د در صاحب یو وخت و شیر علي خان مستر چې د هغه کې شاعري هم په سویلي ستوري چې ستا ډېر ښکلي غزل به یې لیکل یعنی موږ چې کوم د نیانې په کوم ماحول و هغه د یو ادبي شاعرانه ماحول و موږ به چې کله در صاحب ته راغلو کور ته نو موږ به د در صاحب بچی در صاحب یا هغه بلمستر صاحب یا ورور مې موږ به دا ماحول شاعرانه ماحول و نو لازمي خبر د هغو اثرات په ما باندې کافیه پورې و خو باقاعده شاعري آغاز ابتدا مې د افګار بخاري د ناستې پاستې نه سوې ده او چې څه لږ ډېره زده کړه مې کړې ده د شاعري هغه مې د افګار بخاري نه کړې ده ډېر زبردست تاسو دوه شاعري مجموعې دي یو غم او زغم په نام باندې د دې شاعري مجموعو په دواړو چې د فن فکر په حواله یو تسلسل ده او که نه دواړو موضوعات بدل بدل دي دا داسې خبره ده چې مطلب شاعر خو په مختلف وخت چې د کوم کیفیتونه یې هغه که انفاسي طور ده چې که انفاقي طور به د باندې مطلب دا د اثرانداز کېږي نو چې شاعري ګاډ ګفټي شاعر ده خو مطالعې سره مشاهدې سره چې نکار راځي چې کوم حالاتو واقعاتو د معاشرتي معاشي سماجي سره شاعر وخت تېروي نو هغه باندې کوم اثرات مرتب کېږي او خصوصا د موږ شاعرانو متعلق چې کومه خبرې چې د عشق او محبت او مودت کوم مراحل دي نو هغه وخت په وخت د هجر د وصل کوم کیفیتونه یي هغو سره مطلب دا ده چې شاعري ظلامو مې هغو چې شاعري چې نکار راځي او ما چې کوم اولنۍ شاعري ده د غم کتاب هغه خو مطلب دا د ما تقریبا ابتدایي شاعري وکنه هغه چې یو ما لاشعوري طور باندې هغه شاعري کړې وه او هغه چې ما فکري یا ما مطلب دا چې وجداني کوم کیفیتونه بیان کړي وو هغه د یو نوجوان په حیثیت باندې و چې ما جذبات ما احساسات وخت ټیم چې مطلب دا د یو نوجوان جذبات احساسات او هغه 2011 چې شایع شو ته پته د دوم د عمر دراسه د شایع کو اوس خو نه 2011 نه واخله 2020 دا کتاب ما راغی نو 10 سال هر سال ډیر وخت کنه نو هغه ما چې فکری چې مطلب دا ما کیفیتو چې ما حالاتو چې ما سره چې کوم حادثات ثانیات کیږي وخت په وخت انسان د کنه نو هغه چې مطلب دا ما چې فکری مضبوطواله راغی او مطلب دا د ما ذهني طور باندې استعداد ملاو سو نو وخت چې فکری طور باندې ما چې کوم د زغم شاعري ده هغه چې د ولیا سره مطلب دا د فرق ستاپچی موضوع او بدل لیدسی کتونکو د پروګرام ته یو نوی رنګ ورکول غواړو په دې موقع باندې د سوالونو سلسله به جاري وي له ما سره د مروتو د جنوبي اضلاعو بلکې د موسیقي د دنیا یو کوشلای نام استاد ممدلي ناسته راجو چې له تاسو سره د محترم اقبال بهلول صاحب یو کوشلای غزل له تاسو سره شریک چې تاسو خوند ورنه واخلو جی استاد
زه چې کله شم جانان ته مخامخ خامخا سم امتحان ته مخامخ آینه مخ ته ونیوله وریاد شوه حیران ودرېدو ایران ته مخامخ شا په شا کسی اسانې بهلوله هیڅ ویلی نشم ګران ته مخامخ هر ورځ دی نوی نوی امتحان دی نه پوهېږم شک په ما که دی په ځان دی نه پوهېږم شک په ما که دی په ځان دی دا کې شک نشته چې ما وتا به یوشو دا کې شک نشته دا کې شک نشته چې ما وتا به یوشو زه یقین لرم چې تا دا ګمان دی نه پوهېږم شک په ما که دی په ځان دی نه پوهېږم شک په ما که دی په ځان دی هر ورځ دی نوی نوی امتحان دی نه پوهېږم شک په ما که دی په ځان دی نه پوهېږم شک په ما که دی په ځان دی چې مې زړه دیدن ته وشي نه یار بېل شه چې مې زړه دیدن ته وشي نه یار بېل شه دومره پوشم د وصال سبب هجران دی نه پوهېږم شک په ما که دی په ځان دی نه پوهېږم شک په ما که دی په ځان دی هر ورځ دی نوی نوی امتحان دی نه پوهېږم شک په ما که دی په ځان دی نه پوهېږم شک په ما که دی په ځان دی سرمان صدیم ایمان بله تازار کړه سرمان صدیم ایمان بله تازار کړه ستا نظر کې کبالون ملنګ ناتوان دی نه پوهېږم شک په ما که دی په ځان دی نه پوهېږم شک په ما که دی په ځان دی هر ورځ دی نوی نوی امتحان دی نه پوهېږم شک په ما که دی په ځان دی نه پوهېږم شک په ما که دی په ځان دی ډېر ښه ډېر زبردست سر او مال څه دین ایمان بلتا جار کړم ستا نظر کې کبهلول ملنګ ناتوان دی کتونکو دا استاد ممدلي چې له موږ او تاسو سره د محترم اقبال بهلول صاحب خوندور کلام په خپل کښلي اواز باندې وړاندې که ډېره مننه او ډېره شکریه
یو وری بیا راجو بهلول صاحب طرف ته بهلول صاحب مروتو خاوره د هر چا دا دعوه ده بیا موږ خو خپله خاوره د ظاهره خبره ده چې خپلې خاورې سړي ته پته لګېږي د موږ خاورې د ادب په لحاظ سره لوی خلک پیدا کړي دي که رحمت الله درد صاحب ته ګورې که عبدالرحیم مجذوب صاحب ته ګورې که افګار بخاري صاحب ته ګورې نوره دوره لوی مشران د موږ په ادب دنیا چې دي یوې خبرې ته ما ډېر نظر اړېږي چې دوره لوی خلک چې د ادب د پښتو د ادب لوی نامونه دي ولله د میډیا خصوصا سرکاري میډیا به زه ورته ووایم د هغو له طرفه نه له موږ دې مشرانو سره چې کوم زه به سلوک ورته ووایم اوس لا د دو کومې رویې وي له موږ دې مشرانو سره چې زه خپله ډېر زیات دا محسوسوم چې د موږ مشرانو چې هغه کوم د دو حق له هغه نسله ورته میلاو تاسو دې رویې ته په کوم نظر باندې ګورئ چې آیا د موږ دې مشرانو ته هغه مقام خصوصا سرکاري میډیا ورکړه که یې ورنکړه ده نصیر تراب صاحب دوره اهم سوال ده او طاهر صاحب یو شعر ده چې په دا دوره زندون کې بس وایم ډېر عمرونه دي په کار زما داستان ته دا دوره علمیه به زه ورته ووایم چې موږ مروتو ادب موږ مروتو موسیقي داسې نامونه پیدا کړل چې هغه د پښتو ادب ترجمان ګڼل سي ممزا بابا خبره ما ته وکړه چې تاسو ته مخکې پته ده چې هغه فرمایي چې که موږ د انګریزانو سره د نظمو مقابله راسي موږ دریم مذهب ورته مخته کړو او داسې د در صاحب د پښتو د غزل ترجمان شاعر ده داسې افګار بخاري د زمانه سازي هغه قادرالکلام شاعر و چې دنیا کون چې د مروتو ادب د مروتو نام د شاعري په حیثیت ورسېده داسې جلال سردي غوندې موسیقار چې د ټي وي پروګرام د فلم به د موسیقي بغیر نه کېده داسې ګلخان بنو صاحب و داسې مطلب رسول بادشاه و دمساز بلبل مروتو داسې نصر الله استادو محمد علي استادو امین ګل د دې شعر علم د دې خصوصا اوس لږ ډېر فلکناز مطلب دا ده چې د افغان یا د یونټي په وجه باندې لږ ډېر هلته خو خپل صلاحیتونه دي پکې خو مطلب دا ده چې جان ورساو نور موږ سره همیشه دپاره که الکټریک میډیا ده که پرنټ میډیا ده هغو د یوه مېرمنۍ مو سلوک کړی ده موږ بار دا خبره کړې ده موږ بار دا ګیله کوو چې یاره تاسو مطلب دا ده موږ دا نه وایو چې تاسو خپل هلې ځلې ادبي پروګرامونه یا خپل شاعران ما معرفه کوو یا یو کلامونه ما نشر کوو خو موږ هم جنوبي اضلاع چې کوم شعرا دي کوم ادیبان دي کوم ګلوکاران دي کوم فنکاران دي هغه هم په دغه الکټریک میډیا په دغه مطلب دا ده چې حق سته دا په پرنټ میډیا باندې خو زه دوه خو به منم خو دا چې کوم موږ مشران دي چې کوم سیاسي مشران دي کوم خاندانونه دي هغه به موږ بدقسمتي ورته ووایو چې هغه مطلب دا د موږ ثقافت موږ ادب ته په دغه بیانه نظر نه ګوري چې هغه مشران ورته ګوري که ته یو شاعر ته مطلب یو ادیب نه پوښتنه وکړي چې چېرې ته د دوره ته ادبي هلې زغلې کوې دا دوره مشاعرې دور کې سره چیرې د خپل علاقې مشر چې هغه کوم ګوند سره تعلق لري آیا د تاسو سره چیرې دا مې دور مې څوک مې چیرې امداد کړی دی نو څوک په دا نه وایي داسې شاعران دي بلوچستان مخ چې فرید صاحب څومره ښکلی شاعر د غریب دا ګیله وکړه چې کتاب مې پروت ته باقي 65 سالونه د کتاب د خپلو د نیستي له وجې نشي خلاصه کولی او دا نن خبره نه ده حالانکې تاسو بله خپله انټرویو وکتله تاسو خپله انټرویو وکړه د سلیم راز نه سلیم راز دا اعتراف وکړ چې باړګلي چې کله باړګلي چې د لهجې د پښتو ژبې کوم ضوابط قواعد جوړېدل نو هغه چې ما دا خبره وکړه دا خبره د اعتراف کړله چې مطلب تاسو د کومه مروتو لهجه ده دا خپله کو تاسو ته د نور تبدیلي ضرورت نشته پچې نو دا نه بل غټ اعتراف کې دا سلیم راز صاحب څومره لوی محقق ده او ادیب ده او شاعر ده د نشوالمي زبان پښتو کانفرنس چیرمن پاته ده نور ډېرې کیسې دي دا موږ سره نن خبره نه ده که ته په دې باندې سوچ وکړې بیګا ډاکټر فضل رحیم مروت چې وی سي پاته سره غفار خان یونیورسټي هغه بیګا موږ په دا باندې بحث کوو چې مطلب د پښتو اولنی شاعر امیر کروړ دا د ملت افغان باندې موږ ټول افغان خو موږ پښتانه شمسبیان چې کوم یو دا موږ قبیلې په لحاظ باندې بیل یو پټانان کرلانیان د نور خپل قبایل دي موږ اولنی شاعر چې کوم د امیر کروړ دا 139 هجري چې تیر سوی ده دا د موږ شمسبي سره تعلق لري د پښتو اولنی ادیب
سالون د سالون نغمه چې چا لیکلې ده ابو محمد راشین هغه د موږ سروانه وو ابو هاشم سروانه د موږ مطلب شنسبی قبیله سره تعلق لرو د پښتون حاصل قبیله چې کومه ده هغه د موږ تر هغه وخت وګوره چې پټه خزانه کتو وګوره چې یختي مطلب دا د کومې خبرې کومې کیسې سوي دي کنن ته پټه خزانه د خپل غنه وباسي نو د تا پښتو تاریخ د تا پښتو ادب حتی چې دوره پورې موږ سره خبرې وسلې نعوذ بالله من ذلک چې موږ تاریخي په حوالو سره دا وایي چې دا نعوذ بالله من ذلک تاجک دي بیګا ډاکټر فضل صاحب دا خبره کوله چې زه دا باس سره کوم چې تا میر کرور شاعري وګوره چې چما موږ مطلب دا دا هورنی کا مطلب دا دا امیر محمد شهید کو د غزنوي په جګړه کې نو باندې اسد سوري چې کوم هغه ولیکله مرسیه هغه موجوده ده تاریخ کتابو چې موجوده ده نو د مرسیه کتو ګورې په پښتو چې ولیکل ده امیر کرور په پښتو چې شاعري ولیکوله نو دا دلیل ده کله چې کوله خو هغه په وخت کې د پښتنو د ثقافت د پښتنو ادب موجود وکړل ځکه چې خو عوامو ته دا خبر کوله نو دا خبره یقیني ده چې کوم قوم یا یو قوم راتو هغه وړه په پښتو باندې پیدل د پښتو زبان سره وابسته وکړل پښتانه ادب لري پښتانه ثقافت لري چې په وخت کې چې اسد سوري کومه مرسیه لیکل تاسو وګورو چې کوم امیر محمد کسوري هغه شهادت مرسیه غم بیان کړه د کوم غم راضي کړه نو پښتو چې کړه چاته کوله پښتنو ته کوله نو تا دا تسلیم کړه چې هغه مرسیه ولا نه مرسیه لیکل سي پښتو چې واغه زبط پښتنو زبا واغه پښتون کومو نو مطلب نو دا چې موږ تر اوسه نه اوس پورې هم مطلب دا د کڅوک ته وګوره ما حضرت ډاکټر صاحب دا خبر کوله چې په کار خو مطلب ته دوره لوی پوهان دی ته دوره لوی مطلب دا د تعلیم یافته ته پی ایچ ډی ته اکسفورد نه کړی دا وی سی پاتې سره په کار خو دا چې تا په دې باندې مطلب دا باقاعده یو مستند کتاب لیکل راکړل چې ته مطلب دا د امیر کرور واخله ابو محمد هاشم سروانی نه واخله تر اوس پر عبدالرحیم مزود نه واخله درد نه واخله افغار بخاری نه واخله نور دومره شاعران دي موږ خاص کر خپل مروت خبر کوو یا د موږ جنوبي اصلاح خبر کوو نو موږ ته دا ګیله په ځای کوو چې موږ ته د هغو کومه میډیا ده کوم الکتریک میډیا ده پرینټ میډیا ده خصوصا چې کومه سرکاري میډیا ده په کار دا و چې مطلب دا د موږ شاعران ادیبان هم دغه سي معرفي کوله هغه کلام باندې تخپل سوچ وکړه پروفیسور رحمت الله درد غوندي شاعر دنیا نه پرده وکړه څور لوی ترجمانو د پښتو د شاعري د غزل چای پښتونه کډنه وکړه یو سیمینار د یو مطلب دا د مذاکره نه په وسو په د ټي وي نه یا د اخبار چې دا سه مطلب دا د افغار بخاری غوندي قادر کلام شاعر دنیا نه لاړه چای پښتونه نه وکړه غازی سیال غوندي کس دنیا نه لاړه څور نامو د فلمي دنیا چې د فوک موسیقي شاعري چې خو چای پښتونه کډنه وکړه او ته په دې باندې سوچ وکړه موږ دا نه وایو چې مطلب د کومې واډونه پرایډا پرفارمنس تا یا نو کوم ادبي واډونه دي هغه مطلب د شاعرانو ادیبانو د نور کوي خو موږ حق تکم آیا مزود صاحب دا حق نه چې پرایډا پرفارمنس ملاوي آیا در صاحب دا حق نه لري آیا موږ د نور کوم شاعران دي یو عام موسیقار ته ملاوي د جلال سره دي دا حق نه لري مطلب ګل بنو چې دا حق نه لري موږ د مساز دا حق نه لري نو مطلب چې موږ کوم شاعران دي موږ کوم موسیقاران دي یا کوم ثقافتي پہچان ده موږ دا غواړو چې وخت د مطلب دا د موږ د الکتریک میډیا او پرینټ میډیا خاصه سرکاري میډیا چې هغه دوره برخه ملاوي سي چې څوره مطلب دا د نور ته ملاويږي مننه دا یو شعر زه اکثر ډیر وایم چې دا یو ګیله ده چې همیشه کوم لتانا څنګه زهیریږم مشنا بالور صاحب چې کوم احساسات د ما او له هغه د تاسو له شو وصل چې شریک مو کړل موږ سره